Welcome back to our channel. نن به موږ په دې لیکچر کې په دې کلاس کې د THE correct pronunciation زده کوو. یعنی زیاتره کسان دې ته څوک دی وایي او څوک ورته دا وایي دا. خو په دې کې چې کوم کریکټ پروناونسیشن دی کوم په کوم ځای کې استعمالیږي او کوم د کوم سره میچنګ خوري نو نن به موږ په دې لیکچر کې په دې ویډیو کې پورا ډیټیل سره زده کوو. یعنی په دې لیکچر کې به تاسو کلیرلی وپېژنئ چې موږ به د دې کریکټ پروناونسیشن او کریکټ یوز د THE څنګه کوو. ځکه چې زیاتره ملګري زیاتره سټوډنټس زیاتره زموږ چې کوم ویورز دي هغه په دې کې کنفیوز دي. ځکه چې موږ ته تر د پرایمري د سکولونو راستې دا ویل کېږي چې THE دې ته دی ویلی شي لکه د سکول د ایفل او داسې پروناونس کېږي. خو دا بالکل رانګ پروناونسیشن دی او د دې کریکټ پروناونسیشن دا نه دی. نو د دې کریکټ پروناونسیشن هم موږ پیژنو او د دې کریکټ یوز به موږ هم په دې لیکچر کې پیژنو. نو راځئ اوس د دې په باره کې زده کړه کوو او ډسکشن کوو. سو لیټس سټارټ اټ. THE د دې چې کوم پروناونسیشن دی دا زموږ سره په دوه قسمه د THE په غور سره واورئ چې څوک درنه تپوس وکړي څوک درنه پوښتنه وکړي چې د THE کریکټ پروناونسیشن څه دی نو تاسو ورته په جواب کې وایي د دې زموږ سره پروناونسیشن په دوه قسمه دی. اوس کوېشن پیدا کېږي چې په دوه قسمه د دې پروناونسیشن زموږ سره دی نو دا څنګه لفظ زموږ سره یو دی پروناونسیشن یې په دوه قسمه دی. نو دا زموږ سره د یو دوه رولو په بیس باندې د دې پروناونسیشن هم زموږ سره ډیفرنٹ دی بدل دی. که چېرته موږ د دې پروناونسیشن د بدل وکړو یعنی په یو ځای کې یو شانتي وي په بل ځای کې بل شانتي وي نو د دې میننګ چې کوم وي دا به زموږ سره غلط نشي خو بلکې کوم چې ویورز وي هغه باندې به دا ډیر بد اثر وکړي. یعنی زما خبرې مطلب دا دی چې دې علاقې کوم خلک دي دا دې سره بلد دي یعنی په دې کې عادت دي که دی وي او که دا وي هېڅ فرق نه کوي که کوم پروناونسیشن موږ وکړو. خو کوم چې نیټیو سپیکر دي کوم چې UK USA کوم چې کینیډا والا کوم نیټیو سپیکر دي کوم چې انګلیش ویونکي دي که موږ به داسې پروناونسیشن وکړو نو دا به ټیک نه دی. نو راځئ د دې نه مخکې چې موږ د دې پروناونسیشن صحیح ونه کړو رانګ یې وکړو نو په ډیټیل سره زده کوو. THE څنګه چې موږ دا پته ده چې زموږ سره په الفابیټس دا د A to Z چې کوم دي دا زموږ سره ټول الفابیټس دي لیټرز دي. نو دا الفابیټس زموږ سره په دوه قسمه په دوه لیولو کې تقسیم شوي په دوه کیټګریانو کې. یو ته کانسونټ ویلی شي بل ته واولز ویلی شي. د دغه کانسونټ ځان له خپل ساوند وي کوم ته چې کانسونټ ساوند ویلی شي او د واول ځان له خپل ساوند وي خپل اواز وي کوم ته چې واول ساوند ویلی شي. نو کله چې د یو ټکي په سټارټ کې واولز راغلی وي یعنی واول زموږ سره دغه پنځه دي A E I O U یعنی د دې پنځو نه زموږ سره په سټارټ کې یو راغلی وي یا د واول ساوند زموږ سره کریټ شوی وي نو په دغه ځای کې چې موږ TH کله استعمال کړو یا په دغه ځای کې د مخکې نه استعمال شوی وي نو دا به بیا موږ دی وایو دی THEE داسې به وایو دی. د دې وروسته زه تاسو ته یو څو اګزامپل در کوم نو ډېر کلیرلی به پوه شئ. اوس تاسو صرف د دې دا رولز واورئ د دې کوم انټروډکشن چې دی په دې ځان پوه کوئ. او که چېرې زموږ سره واولز نه وي راغلی زموږ سره کانسونټ راغلی وي یعنی د دې پنځو الفاظو نه د لیټرز نه علاوه زموږ سره نور لفظ الفاظ راغلی وي نو په دغه ځای کې چې زموږ سره کوم THE استعمال شوی نو دا به بیا موږ دی نه دا به موږ دا پروناونس کوو دا THAA دا پروناونس کوو. لکه فار ایگزامپل ایپلز د دې نه مخکې راغلی THE نو آیا دا به موږ دا پروناونس کوو یا به دی پروناونس کوو. تاسو سوچ وکئ په دې کې به کوم یو کریکټ وي دا ویډیو سټاپ کړئ او بیا موږ ته ووایئ. نو په دې کې چې کوم کریکټ پروناونسیشن دی څنګه چې مخکې موږ ویل دا دی دی
ځکه دی د دې کریکټ پروناونسیشن دی چې دلته زموږ سره چې کوم اپلز راغلی نو دې په سټارټ کې زموږ سره ای راغلی دی او مخکې موږ د دې ذکر وکړو د دې تذکره مو وکړه چې کله د یو ټکي په سټارټ کې ای راشي نو دا زموږ سره واولز دی او واولز چې کله راشي د دې نه مخکې ټي ایچ ای استعمال شوی وي دا به موږ دی پروناونس کوو لکه فار ایگزامپل the apples دغه شانتې بل زموږ سره دی bottles نو دې نه مخکې ټي ایچ ای راغلی نو دې کریکټ پروناونسیشن دا دی یا دی دی نو د دې کریکټ پروناونسیشن زموږ سره دا د د bottles ځکه موږ وایو ځکه چې زموږ سره کوم bottles راغلی دی نو دې په سټارټ کې زموږ سره بی راغلی او دا د هغه پنځو الفاظو نه علاوه برایي لفظ دی نو دا زموږ سره کانسونټ دی او د دې اواز چې کوم دی دا هم کانسونټ ساوند دی نو آیا د دې نه مخکې به موږ ټي ایچ ای چې کله راغلی وي نو دا به موږ پروناونس کوو د earning راغلی نو آیا د دې سره چې کوم ټي ایچ راغلی دی نو د دې پروناونسیشن څه دی د دې پروناونسیشن دی د earning ځکه چې دا ای زموږ سره واول دی میچ زموږ سره راغلی دی دا زموږ سره کانسونټ ساوند دی په سټارټ کې ام دی او د دې سره ټي ایچ راغلی نو دا به څنګه پروناونس کیږي دا به پروناونس کیږي د میچ the orange او زموږ سره واول دی نو دا به موږ پروناونس کوو the orange house د دې نه مخکې راغلی ټي ایچ ای دی او هاوس دا زموږ سره سټارټ د کانسونټ ساوند نه دی نو دا به زموږ سره پروناونس کیږي the house umbrella کومه چې چترۍ ته ویلی شي نو دې نه مخکې چې کوم ټي ایچ دی دا به پروناونس کیږي the umbrella dentist نو دلته زموږ سره کوم ورډ دی د په سټارټ کې ډي زموږ سره راغلی دا زموږ سره کانسونټ دی او دا زموږ سره کانسونټ ساوند دی نو ډیفینیټلی دا به موږ پروناونس کوو ټي ایچ ای به موږ پروناونس کوو د dentist نو د دې ټول لیکچر یو شارټ سمری راځي دې ته وګوره یو شارټ ریویو ته منګه په سټارټ کې ویل چې د ټي ایچ ای کریکټ پروناونسیشن د زموږ سره په دوه قسمه دي یو دی دی بل دی دا خو دا دواړه منګه په ځان له ځایونو کې یا نه ځان له پروناونس کوو لکه مطلب کله چې زموږ سره واولز راغلی وي د یو ټکي په سټارټ کې د یو لفظ په سټارټ کې د یو ورډ په سټارټ کې نو بیا به دا موږ پروناونس کوو دی ټي ایچ ډبل ای دی او که چېرې زموږ سره د یو لفظ د یو ورډ د یو ټکي په سټارټ کې کانسونټ ساوند راغلی او کانسونټ لیټر راغلی دا لکه the orange په سټارټ کې او راغلی نو the orange the house په سټارټ کې کانسونټ راغلی نو the house نو زما امید دی چې د لیکچر نه به تاسو ډیره فایده کړې وي او موږ ته په کمنټ سیکشن کې لازمي ووایئ چې تاسو د دې نه مخکې د دې په اړه زده کړه کړې وه که نه تاسو ته د دې په باره کې څه معلومات وو که نه که چېرې تاسو د خپلې خوښې ټاپک غوښتل غواړئ نو موږ سره په کمنټ سیکشن کې د خپلې خوښې رای او خپل ټاپک شیر کولی شئ موږ به په هغې باندې ستاسو د خوښې مطابق ویډیو لیکچر ریکارډ کوو